तुम्हारा से अल्लाह ताला से तपोस करो, तुम्हारा जिम्मेवारी है द टोल अवाम जिम्मेवारी स्था पा कपराए दा और स्था पा कपराए बा दा यो जली उदरीगे और दई बत जवाब वर्क खबर अदा तاسو دا کوم ویډیو وکړه نو دا ویډیو څوک ما زما په خیال کې انګريز نه دی، دا سړی هندو نه دی، دا سړی عیسائی نه دی، يهودي نه دی. زما 100% یقین دی چې دا مسلمان دی لیکن ناپوه دی، پښتون دی. ډېر د افسوس خبره ده چې انسان دومره غورځيږي چې د خپل ځان د مشهورولو لپاره او د یو څو لایک حاصلولو لپاره د الله رب العزت په ذات باندې هم حمله کولی شي. یو انسان دومره غورځيږي چې د خپل مفاد لپاره د دین او اسلام، الله او د الله رسول، قرآن مجید، احادیث دا نشانه جوړه کی او د دې په وجه باندې خپل ځان مشهورول غواړي. څومره د افسوس خبره ده. دې الګ چې دا کوم ویډیو کړی دا په دې ویډیو کې تاسو د الفاظ واوریدا چې دې په دې ویډیو کې د الله رب العزت څومره ګستاخی کوي. بهرحال تاسو یې خپل علماء ته وخه، لیکن دا خبره دومره خطرناک ده چې کې دې شي چې په دې الفاظو باندې دا انسان د اسلام نه اوړېدلی. دومره خطرناک خبره ده. ټیک ټاک یو سړی کوي کوا، لیکن ګناه بیل خبره ده. یو دا سړی د ایمان لاس وینځي، یو سړی دومره غورځېدو چې دې صرف د یو څو پیسو دپاره یا صرف د مشهورتیا دپاره یا د لایک حاصلولو دپاره د یو مذهب دپاره یو سړی د الله تعالی ذات هم پرې نه ښودو. یاره د افسوس خبره ده ډېره زیاته. او بیا وایي کرونا راغلی او عذاب راغی، پلانکي راغی، دا هر څه بولي نه راځي. نن مسلمان دومره غورځېدلی دی چې صرف د شهرت دپاره یا د څه د حاصلولو دپاره د خپلو مفاد دپاره د الله تعالی ذات هم پرې نه ښودو، علما هم پرې نه ښوده، نبي علیه الصلاة والسلام هم پرې نه ښودو، صحابه هم پرې نه ښوده. د الله د رضا دپاره عرض درته کومه، یو التجا درته کومه، ټیک د هر څه کوئ، لیکن کم از کم د دین خبري د دې نه آوټ. یو سړی کې ځان له مذاق کې ټیک ده، یو سړی ځان له کوم دي اصلاحي ویډیو کې ټیک ده، دمان دي ټول ماشاءالله. هغه مولانا بجلیګر سے بوي و یو څو کال انتظار وکي او بیا به زمونږ هر بچي، هر جنۍ، هر الګ تاسو بینه دا ټول دمان. نو موږ دا غالکانو د جنکو یعنی ګیلا کو بوډاګان په سپینو ګیرو باندې خلک چې کوم دي پروت او په ټیک ټاک باندې غړيږي. نو د الله د رضا لپاره د نوري خبرې یو طرف ته، لیکن وس د الله ذاتم پاتې نشو، د الله ذاتم محفوظ پاتې نشو، بچ پاتې نشو، ته به د الله په ذات باندې معاملې کی. نو د الله د رضا لپاره څومره دا اوریدونکي یې نو دا ویډیو په خپل باندې وګورئ، عمل به وکړئ او نور مرګرو ته وایي چې یاره بھائی ټیک ټاک ټیک ته چې تاسو هر څه کوئ، بای ویډیو جوړوئ، په یوټیوب باندې ویډیو جوړوئ، لیکن کم از کم د دین نه خپل ځان، د دین شاعر چې کوم دی لکه ګیره شوه او دغه شان پرده شوه، دغه شان صحابه دي زمونږه، علما دي زمونږه، نبی علیه الصلاة والسلام هستی ده. مونږ خو وایي بره په ډینمارک کې د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي شوې ده، په ایران کې د صحابو په شان کې ګستاخي شوې ده. نو وس په چا نه ګیله کوو. زمونږ خپل پښتانه د KPK خلک وو، اگر عباسي او د الله رب العزت په ذات کې ګستاخي کوي. دې وجې نه که دغه هلک زما دا ویډیو اوري نو زما ته دا عاجزانه درخواست دی چې زر د سنه شم ویلې زما کشرې، لیکن دومره ورته وایم چې د الله د ذات نه ویریږه. د الله قهر ګورې دومره سخت دی چې بیا په ځان ګورې اخلاص نه کوي. د دې وجې نه عرض دی ټول ملګرو ته چې د داسې قسم ویډیوګانو نه خپل ځان محفوظ وساتئ. الله تعالی د عمل کول توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت